میدان وردګو ولایت کې 12 کمانډویان وژل شوي او هرات کې لسګونه عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتي. راپورونه وایي چې د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 12 کمانډویان وژل شوي دي. ځایي سرچینې وایي د دولتي ځواکونو قوې غوښتل چې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي، خو د جلریز ولسوالۍ په سیقلا سیمه کې د طالبانو د لیزري ځانګړو ځواکونو تر بریدونو لاندې راغلې ده. میدان وردګو څخه سرچینې وایي طالبانو په یادې قوې چاودنې هم کړي چې 3 ټانګونه پکې ویجاړ او 12 کمانډویان وژل شوي، 4 نور ټپیان دي. دغه راز طالب بیان ذبیح الله مجاهد هم د جلریز ولسوالۍ په تکانې سیمه کې د کمانډو عسکرو په عملیاتي قوې بریدونو کې د 10 کمانډو عسکرو د وژلو او 15 نورو د ټپي کولو خبر ورکړی دی. دولتي عسکرو له تیرو څو ورځو راهیسې د میدان وردګ ولایت په بهسودو ولسوالۍ کې د هزاره قومندان علیپور د ملیشو پر ضد د عملیاتو په موخه هلته تللي، خو پرته له دې چې علیپور ووژني او یا هم ونیسي، په بهسودو ولسوالۍ کې د خوراکي توکو له ویشلو وروسته په جلریز ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد نوي عملیات پیل کړل. په یو بل خبر کې د هرات امنیتي چارواکو ویلي چې تېره شپه طالبانو پر یو وخت دغه ولایت په پښتون زرغون، شینډنډ او اوبي ولسوالیو باندې بریدونه کړي چې په ترڅ کې 4 عسکر وژل شوي او 100 نور ټپیان دي. د هرات والي سید وحید قتالي وایي چې طالبانو لومړی د شینډن ولسوالۍ د امنیت مدیریت ودانۍ ته نږدې موټر بم والوځاوه او بیا یې جګړه پیل کړه چې 2 عسکر ووژل شول او 100 نور ټپیان شول. له دې برید سره هممهاله طالبانو په پښتون زرغون او اوبې ولسوالیو هم بریدونه کړي چې چارواکو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. خو یوې بلې معتبرې سرچینې ویلي چې په یادو بریدونو کې تر 10 زیات عسکر وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي.